دغه امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولانا هبت الله حفظه الله چې زموږ تاسې د ټول مسلمانانو امیر دی. دا امیر المؤمنین د امارت در وخته پورې په هر اجره کې اسقاط ګرځوي. در دا اوسه چې په اجره کې کښېنستی اسقاط به ضرور ګرځوي. دا کوچلاغ کې یو مولوي صاحب دی، دا اکثر مجالس د امارت د پر کور جوړیږي، تکسته یې کور دی. دلته راغلی و یو ورځ مدرسې ته، نور د کمیسیون علما مو یو مجلس یاد شو، پر دا خبره سره رالو. ما چې ویل ول زما مقتدی مړو، ما شیخ صاحب ته آل واسطوي، ما زما یو مقتدی مړ دی کله جمیل منځ ورکې ول شیخ صاحب رالی د جمیل منځ ور د جنازې منځ ورکې هغه چې کېدی د امارت ته نو ټکر شوی. ورسته در هغه ما ته اسقاط وګرځو ول مال شیخ صاحب دا کروڑپتی دی، لازمه مقتدی ډېر روپۍ لري. ما یو کتاب کې لیدلی دی چې په ماړه پسې اسقاط مه ګرځوي. ول شیخ صاحب ورته راته ویله کنه دا زموږ د مشرانو لار وه، پرېږدې بیا نه ورته که کروڑپتی دی کارپتی دی پیسې راوړه اسقاط وګرځوه بیا جلا خیرات وکړه. ښه چې زموږ امیر المؤمنین د کروڑپتی اسقاط ګرځوي، نو اوس خو ملا وایي که اسقاط وګرځوي بدعت دی، نو ستا خو امیر المؤمنین هم در بدعت کړي. ما خو څه کوي چې زه هم زه بدعت کړم، خو امیر المؤمنین هم در بدعت کړي. خو د الله د رسول قول دی، ابن ماجه حدیث دی چې د بدعتي جهاد نه دی قبول، نو ستا خو د امیرانو جهاد یې در رد کړي. زه د خلکو ته وایم همیشه دا فتواوې چې لګوي او څه احتیاط کوي. زما یو ورور دی حافظ مولوي صاحب، د ملګري اکثر پیژني، حافظ مولوي محمد شفیق صاحب څه کمال راره سړی د دې پیر اغا صاحب ملګري. دا اوس بله ورځ ما تر زه د افتا کورس شروع کوم، بله ورځ یې شروع کړي کوچلا مفتي کېږم. ما ورته ویل مفتي څه د خدای لپاره که دا خوارانې پر موږ فتواوې مه لګوه. اوس خو چې مفتي صاحب چې دا خوارانې مفتیان دي خوا نه به دوی ټول نه یادوم. مفتی د الله صفت دی، مفتی د الله د رسول صفت دی. ما خپله ابتا کړې ده، راسې د ښکاره یې کړم. خو زه د ځان سره اوس لیکم نه، ځکه اوس خلکو دا نوم بد کړي. اوس خو د مفتي په نامه باندې خلک نور کارونه کوي، او داسې خلک د مفتي په نامه ګزاره کوي چې قسم دی که په دا نامه پوهېږي چې دې څه معنا ده. په دې نامه خلک ګزارې کوي. علما خو د دین څراغان دي، علما خو د دین رهنمایان دي. عالم چې به علاقې ته راتلی خلک به خوشحاله و چې ملا راغلی. اوس چې ملا علاقې ته راځي خلک اریاني چې خدایه کومه ټاپه دې راخستې. ما به کافر کې، که به مې نیکه را کافر کې، که به مې امیر را کافر کې، که به مې امام را کافر کې. نعوذ بالله. ولې دا د دې ټاپې خو زموږ پر دا ګرد اسلافو وې. د ټول افغانستان کې چې دا 1000 کاله و 1200 کاله و 1300 کاله کوم مسلمانان تېر شوي دي، د دغو نوو مفتیانو ټاپې چې اسقاط و، دعاې و، خیرات و، سرخاکۍ و، ختمونه و، شان یې در باندې ناروا و بدعت کړل. دا ټاپه خو یوازې پر ما نه ده، دا خو زما پر ټولو اصولو باندې ده، د امام صاحب مبارکه چې رسېږي. دا خو د افغانستان پر ټولو بزرګانو او علماو باندې ده. یو سپینزری دې ولاړ شي ودې وایي چې زموږ په علاقه کې په افغانستان کې فلانکی سپینزری مشهوره بزرګ عالم و او هغه اسقاط مه ګرځوي. ویلي دي؟ کم ملا ویلي و چې د لمانځه وروسته اجتماعي دعا مه کوئ؟ کم ملا ویلي و چې خیرات و سرخاکۍ مه ګرځوئ؟ کم ملا ویلي و چې ختم مه کوئ؟ اوس که زه دا خبرې کوم خلک وایي دا اختلاف جوړوي، وایي دا نوي خبرې راوړي دي. د شهید جلسه وګوره، وایي دا خبرې وګوره. ما ذکر شهید په جلسه کې هر څه ویل وایي دي، ما کړه خپل مذهب دفاع کوله، وایي د شهید جلسه وګوره، دا خبرې وګوره. شهید مولا دغرجین و د مذهب د دفاع لپاره ورکړي دي. ووایي د ماتل شهید ملا عبدالرشید د څه لپاره تللی دي؟ خو د اسلام و د مذهب د دفاع لپاره به تللی.